سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو، ثابتول د توحید، ثابتول د رسالت د پیغمبر، بیان د جهاد او انفاق. سورت څلور حصې دی. اوله حصه سل آیتونه دي. په اوله حصه کې مسله د توحید ذکر کوي. دا بیا په دریو بابونو تقسیم شوی دی. باب اول شل آیتونه په دې کې بیان کی د فرق ثلاثه د دریو ډلو کم چې فاتحه کې ذکر وو اجمالا دلته هغه تفصیلا ذکر کوي. په دې کې اوس بیان د هغه اولې ډلې د منعم علیهم د هغې بیان شروع دی، یا د متقینو بیان شروع دی. په هغې کې موږ تقریبا دو صفات ذکر کړي دي د پاره د متقیانو. اول صفتو الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي، پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دی با تصدیق کوي په پټو باندې، په غیبو باندې چې الله ورته کوم مغیبات ذکر کړي دي په قرآن او حدیث کې، نو دې داغه تصدیق کوي او یې ته رښتیا وایي، پای باندې ایمان ساتي د زړه نه. نو په دې کې اشاره عقیدې ته وشوه. بیا ویقیمون الصلاة، په دې کې دویم صفتو د پاره د متقینو چې د دې تعلق د متقینو د اعمالو سره و، او په دې کې موږ بیان وکړو د عبادات بدنی چې مراد دینه عبادت بدنی دی. نو هر کله چې صاحب د ایمان شوي نو عبادت بدنی هم وکا چې ستا بدن د شرکیاتو، کفریاتو او دارنګ د نورو خباساتو په ذریعه پلیت شوی و چې د هغې صفایي مو شي. اوس ننني سبق کې دریم صفت ذکر کوي د پاره د متقیانو، د پاره د پرهیزګارانو، چې د پرهیزګارانو بل صفت، بل وصف بسوي چې دی به د الله په لاره کې خرج کوي، یعنی دی به عبادات مالی هم کوي. نو دی با مال هم لګئی د الله په لاره، ځکه مال هم الله درکړي. نو د مال د صفای د پاره طریقه څه ده چې د هغې نه څه حصه د الله په نوم وباسه. نو چې بدن دې صفا شو، اوس مال هم څکه صفا ساته. دا ځکه چې په دنیا کې الله کریم انسان لا دا دوه طاقتونه ورکړي دي. یو جسم د انسان دا دغه ټولو کې لوی او اول طاقت دی. صحت د انسان دا ډیر لوی طاقت. دویم طاقت د انسان هغه مال دی. نو پدې کې الله رب کریم د مؤمنانو دا وصفین ذکر ک چې تاسو به د دې دوه طاقتونو ډیر خیال کوئ، د دې به د صفای خیال کوئ او پاغي کې اول
معنوي صفائی وا چې د دې جسم صفائی دا ده چې تاسو د الله عبادتونه وکئ او د دې مال صفائی دا ده چې په دې کې څه حصه د الله په لاره کې به لګوئ نو دا به صفا شي. نو دا درې صفات ذکر شو د پاره د متقینو. ومما رزقناهم ينفقون. بعض علما وی چې دا خاص دی، مراد ترې نه زکات دی. معنی دلته زکات ته مراد شه. او بیا وی په قرآن کریم کې هم اکثر چې چرته د صلات ذکر کیږي اقیم الصلات، نو ورسره بیا الله فرمایي وآتوا الزکات، او زکات هم ورکې. نو دا آیت به طور دلیل په پیش کوي. ومما رزقناهم ينفقون دا خاص کی مراد ته زکات واخلی، دا هم صحیح معنی ده. او بعض علما وی او مونږ هم دغه معنی کوو چې مما رزقناهم دا عام دی. دلته مراد ته هر څه دي چې الله انسان له ورکړي، کاغه مال وی، کاغه علم وی، کاغه نور نعمتونه دي. نو اوس دلته زمونږ دوه توجیهات دي، یو خاص او بل عام. نو اول توجیه ومما رزقناهم ينفقون، ومما او باز د هغه مالنا رزقناهم چې ورکړې دې مونږ دوی ته. رزق بمانی عطا ورکول شو. ينفقون خرج کوي دوی، مراد ته زکات شو. چې کم مال مونږ ورکړې دغه مال نه دوی خرج کوي. زکات هم مونږ څه کوو؟ د مال 40 حصه وباسو، نو د هغې نه 1 حصه وباسو. نو دا معنی خاص شو. دا هم صحیح معنی ده، په دې څه اعتراض نشته. خو دویمه معنی ښکلې ده، ځکه په هغې کې بیا زکات هم داخلیږي او ورسره نور اشیا هم. نو دویم توجیه به دلته څه وي؟ ومما رزقناهم معنی به وي ومما اعطیناهم یخرجون. دا معنی کوي تفسیر خازن. او بعض هغه نه چې ورکړې مونږ دوی ته اوباسي، کاغه هر څه وي، مال وي، هنر وغیره چې سم وي. ومما اعطیناهم د رزقناهم معنی کوي اعطیناهم، او د ينفقون معنی کوي یخرجون اوباسي. نو چې څه مونږ ورله ورکړي دي د هغې نه دي اوباسي د الله په لاره. دارنګ تفسیر قرطبي کې امام قرطبي رحمه الله هغه معنی کوي ومما رزقناهم ومما علمناهم. رزقناهم سمانه کوي علمناهم، علم ورکړې مونږ دوی ته. ينفقون معنی کوي يعلمون، هغه نور ته ښیي. امام قرطبي رحمت الله علیه معنی کوي ومما رزقناهم ينفقون اي ومما علمناهم يعلمون. او باز دغه نه چې خودلې مونږ دوی ته يعلمون خی نور خلکو ته. نو دینه مراد علم شو چې علم مونږ ورکړې باز صحیح سا، نو دې د هغې نه چې څوره وسې وي، طاقت وي، هغه نورو خلکو ته ښیي. نو په دې دوو معنو سره ثابته دا شوه چې دلته مما رزقناهم دا عام دی او شامل تمام نعم ته شو. سوره نعمتونه چې الله تعالی انسانانو له ورکړي ټولو ته شامل شي. چې الله وایي ما دې له څه ورکړي دي د هغې نه دوی څه حصه څه کوي اوباسي، که هغه اوس مال وي زکات په شکل کې، فطرانه سرسایه وغیره، که هغه علم وي خلکو ته د ښودنې په شکل، که هغه هنر وي هنر خلکو ته ښیي. مطلب دنیا کې چې څه نعمتونه وي هغه ته څه کې لګې، که خوراک وي، که هغه جامې وي، که هغه نور څه وي، د چا خیال ساتل وي. نو تمام نعمتونه چې الله درکړي دي نو ته د هغې نه څه کې وباسې. دا د مؤمنانو دریم صفت شو. ومما دا در اصل من مادخه، چونکې دلته منځنی میم مشدد دی، تشدید پې راغلی دی. او دا خو تاسو ته پته ده چې شد کله په یو حرف راځي د هغې مطلب څه وي چې دا حرف دلته 2 ځله لوستلی شي.
نو دا در اصل من ما ده، چونکه دا نون دی میم کې داخل شوی، نو دلته دی وجه منګه د نون آواز میم کو تجوید اصول چې کله بیانو پاغي کې مون بیا دا ذکر کو وخت واته نزو. نو دا در اصل من ماء نونم پدې کې سو ساکنو، نو من ما و من ما در اصل داسې دا الفاظ دی، و من ما ده، و من او باز ما هغه داسې معنی وکوي. نو اوس دلته دا من چې ما وې و من، دا من دی ته وایي تبعیضیه، تبعیضیه د باز نه دی، باز مطلب من کی اشاره ستو شو، و من او باز ما د هغه سنا، یعنی الله چې تعالی صدر کړي کا علم دی کاغه مال دی چې هر څه دی، نو پدی من سره اشاره دی ته وشو چې دا غینه باز حصہ سکی دی وباسي. نو دینه دا ثابت شو چې په باز باندې انسان سره مکلف دی، په ټول مال باندې یا په ټول علم باندې انسان مکلف نه دی. په خبره ځان پوي کوي، من د تبعیض د تبعیضیه ورته وي، معنی بسوي باز د هغه مال نه یا د علم نه چې ورکړې مونږ دی ته دی خرج کوي. نو انسان در اصل په باز باندې په صحیح حساب باندې مکلف دی، نه چې په ټول مال او په ټول علم چې دی به ټول هر څه ورکوي خلکو له، نه چې سوره الله غله طاقت ورکړي، صحیح حساب مال ورکړي او په هغې کې بیا سوره طاقت وي، الله د علم نه صحیح حساب ورکړي پای کې بیا سوره طاقت وي، نو دی به څه کوي؟ صحیح حساب وباسي خلکو له به ورکوي، د خپل وس مطابق به دی کار کوي. ځکه د انسان په فطرت، د انسان په طبیعت کې دا الله نه دی ښې چې دی به ټول مال د الله په لاره یکدم وباسي ورکوي به. که فرض که داسې وې، دې دپاره لږ تاسو سورت محمد وګورئ. سورت محمد د انسان طاقت دی نه چې داسې وکړي. سورت محمد 40 سورت 47 نمبر سورت، آیت نمبر دی 30 37 نمبر آیت. ان یسألکموها، ان یسألکموها که اغواړي تاسو نه دا ټول مال، فیحفکم نزور بولگی پتاسو، تبخلو بخل بوکی، ویخرج ادغانکم او باہر بکی بغض د سینې استاسو. که ټول مال در نه وغواړي چې شابه ټول مالو لګوا، نو تاسو به په دې باندې مجبور شئ چې بخل به شروع کړي. ټول مال څوک لګي او تاسو د زړونو نه به بغض، هغه کینه، حسد، هغه به بهر روزي چې ولې دا صرف زی لیدلم چې ټول مال به لګوم. انسان طاقت دی نه چې هغه ټول مال څه کې خرج کړي. په دې کې ګوره د من تبعیضیه سره فایده دا وشوه چې په دې سره رد دهریت هم وشو. دهری وی مال ملکیت ذاتی نه دی، یعنی دا د چا ملکیت نه دی، د هیچا بس عام دی چې دا هر څوک پې ورزي دی. دهریان وی مال ملکیت ذاتی نه دی، حالانکه دلته من تبعیضیه سره دا ثابت کړه چې سناسم ملکیت د انسان شته دی په دې مال کې. نو رد په دهریانو هم شو د من تبعیضیه سره. نو الله کریم فرمای دلته و مما او باز د هغه سنا مال وی، علم وی چې سم وی، الله وی صحیح سم در کړي، نو پاغي کې د خپل طاقت مطابق وته سکے د الله په لار ولګي. دلته ما خبرو کا چې انسان لله دا طاقت نه دی ورکړي چې هغه ټول مال ولګي، الا مگر یو تن چې په دې امت کې تیر شوی دی. دا دغه خاصیت او دا دغه شرف چې الله ورله ورکړو. حدیث دی د ترمذی شریف، حدیث نمبر دی 3615 3615 حدیث دی.
3675 نمبر حدیث د ترمذی شریف. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم وکړو د صدقه، نو اتفاقا ما سره مال هم یعنی ډیر مال راسه، نو ما په زړه کې وې چې نن دا ورځ ده چې زه د ابوبکر نه مخکې شم او زه به نن مخکې کېږم. نو زه کور ته لاړم، ما د خپل کور نه نیم مال راوچت کو، هغه مې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې کور کې دې څه پرېښودو که نه؟ نو ما ورته عرض وکړو چې هم دومره مې هغوی ته هم کور کې پرېښید، یعنی نیم مال مې راوړی نیم مې پرېښی. دی کې چې ګوري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رالو ټول مال راوړی دی چې څه ورسره و په کور کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې کور والو له دې څه پرېښودو؟ نو حضرت ابوبکر صدیق ویو فرمایل چې الله او د الله رسول یعنی د پیغمبر او د الله مینه مې ورته په کور کې پرېښی دی، نور هر څه ما راوړی دلته. نو عمر رضی الله عنه ګوره، عمر غوندې شخصیت زړه کې دا تسلیم کو او وی ویل چې قسم په الله زه د ابوبکر نه کله هم نشم مخکې کېدی. نو دا خاصیت الله کریم ابوبکر صدیق له ورکړو چې هغه ټول مال لګولی شه، دا طاقت یې هغه له ورکړو او دا هغه پورې مختص کړو. نور ته ماته یو تن وښیه. بیا خاص کر په دې بدبختو روافظو شیعګانو کې، حالانکه دې ته سره مسلمان ویل پکار نه دي، دا مسلمانان دیم نه، دا خو اصل کې پیداوار دي د عبدالله ابن سبا یهودي، دا د هغې پیداوار دي. دوی نن پاسېږي د ابوبکر صدیق په شان کې ګستاخي کوي. وایي تاسو په خپل تاریخ کې خپل یو مردار داسې موږ ته وښایئ چې هغه ټول مال لګولي. دا خو د ابوبکر صدیق شانو، الله ورله دا خاصیت ورکړو. بهرحال من تبعی سره فایده دا وشوه چې ټول مال تاسو نشئ لګولی، یعنی څه حصه د هغه مال به څه کوئ دا به وباسئ. نو ومما رزقناهم، او بعضې د هغه نه مال وي، علم وي، هر څه وي، رزقناهم چې ورکړی دی مونږ دوی ته، ينفقون دی به خرج کوي. رزقناهم باندې لږ وضاحت کوو. رزقناهم کې رزق په لغت کې د رزق معنی د حصه، رزق څه ته ویلی شي؟ حصې ته ویلی شي. دې دپاره لږ وګورئ سورة الواقعه. سورة الواقعه سورت نمبر دی 56 نمبر سورة الواقعه، آیت نمبر دی 2 رزق په معنی د حصه. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، او ګرځوي تاسو حصه خپله، دا خبره چې تاسو تکذبون تکذیب کوي د قرآن. نو دلته انشاءالله د رزق وضاحت به زه تاسو ته کوم چې رزق دلته معنی مونږ څه کوو؟ حصه، بلکې معنی د حصه. نو رزق په لغت کې حصې ته ویلی شي. په اصطلاح شریعت کې څه ته وایي؟ هر هغه څیز چې په هغې سره فایده حاصلیږي، هر هغه شیز چې په هغې سره څه کېږي؟ فایده حاصلیږي، انسان پې فایده حاصلی. نو دا عام دی، مراد دی هر یو نعمت دی، که هغه خوراک وي، که هغه جامې وي، که هغه علم وي، که هغه هر څه وي. نو په اصطلاح شریعت کې هر هغه څیز ته چې تاله پې فایده حاصلیږي دپاره د انتفاع ته هغه استعمالی، هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته رزق وایي. نو دا لغوي او اصطلاحي معنی مونږ د رزق وکړو. حالانکه په قرآن کریم کې رزق ګورې په ډیرو معنو راځي. یو څو معنی درته ذکر کوم، هسې نه چې هر ځای تاسو د رزق یو معنی وکړئ. د رزق ګڼې معنی دي. اوله معنی ده د رزق نبوت. اوله معنی ده د رزق نبوت. دې دپاره تاسو وګورئ سورة هود. سورة هود 11 نمبر سورت، آیت نمبر دے 88 نمبر آیت 290 د سورة هود. رزق راضی بمانه د نبوت. قال یا قوم، شعیب علیہ السلام، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا. ورزقنی رزق دلتا معنی مونږ وحی نبوت کو، او
الله کریم څه کړي نبوت را کړي خپل طرف نه نبوت خکله یعنی وحی را ته کړي وحی خکله خپل طرف نه نو دلته رزق بمانی نبوت شو دویمه معنی د رزق په معنی د برزخی خوراک هم راځي ښه په برزخ کې چې شهداو ته کوم خوراک میلاویږي مؤمنانو ته نو قرآن کریم هغې ته هم رزق وایي دې دپاره سورت آل عمران وګورئ آیت 190 سورت آل عمران 3 نمبر سورت آیت 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مکوي پاغه کسانو چې وجل شي پلار د الله امواتا بس مړ چې دی بس مړ شو بل احیاون بلکې ژوند دي عند ربهم خپل رب څخه يرزقون خوراک ورکول شي کوم خوراک برزخی د دنیا خوراک نه درېم معنی د رزق په معنی د باران رزق قرآن کریم باران ته هم وایي دی د پاره وګورئ زاریات سورت الزاریات سورت نمبر دی 51 نمبر سورت آیت نمبر دی 22 نمبر آیت وفي السماء رزقكم او پاسمان کی خوراک دې ستاسو رزقكم باران ته اشاره کړي پاسمان کی خوراک نشته چې مونږ ته دا غزینه غوخي را غورځيږي یا مونږ ته دا غزینه تورې او بانجان وغیرہ را غورځيږي نه الته څه شي وي اوبوي الله باران راوري نو دلته رزق ستوي باران ته او په آسمان کې باران دې ستاسو د پاره خوراک دې اوبو ته مسو ویلې دلته رزق وینو باران ته مراد شو رزق په معنی د عطا په معنی د ورکولو هم راځي دې د پاره وګورئ سورۃ البقره خپل هغه سورت چې کوم شروع ده آیت نمبر دی 15 کلما رزقو دلته به د رزقو معنی مونږ بیا کوو لږ وګورئ سورۃ البقره آیت نمبر 15 د جنتیانو بیان کلما رزقو منها من ثمرة الرزق دلته به مونږ د رزقو معنی کو کلما رزقو کلما اعطو هر کله چې ورکړی شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمرة الرزق نو دلتا رزقو بمانا اعطو یعنی ورکول نو رزق پمانا د عطا هم رازی پمانا د ورکولو او زمونږ دیزی کې هم دغه معنا ده ان شاء الله او بګوري بیا یو بل معنی د رزق بمانی انتفاع بمانا فائدہ اغستل کاغه خوراک وی کاغه لباس وی هر څه سره چې ته فائدہ پی اخلي نو دی ته هم رزق وی نو رزق په معنی د انتفاع په معنی د فائدہ اغستو په خوراک سره دې د پاره هم دغه بقره کې بر آیت وګورئ 22 نمبر آیت پدې کې وی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم معنی بکو انتفاع لكم فائدہ ستاسو د پاره رزقا لكم یعنی فائدہ ستاسو د پاره نو دلته رزق به معنی د انتفاع به معنی د فائدې راغلی ښه نو د رزق غنی معنی دي اوس دلته من سلورم معنی د رزق کو سلورم معنی سوا ومما رزقناهم او بعض د هغه نه رزقناهم چې ورکړې دي مونږ دوی ته لکه رستو ما تاسو ته مانو کنه د چا معنی مې درته د تفسیر خازن مو کو چې هغه سوی ومما اعطیناهم غم دا معنی کوي او بعض دغه نه چې ورکړې دي مونږ دوی ته اوس دې کې رزقناهم دانا دا الله دلته صيغه د متکلم راوړې ده د جمع نا صيغه د متکلم د جمع نو الله رب کریم دلته په دې نا سره سکی د فعل نسبت ځان ته کوي یعنی الله څه فرمایي رزقنا ورکړې ده منګه ځان ته نسبت کړي چې دا رزق چا ورکړي دا ما ورکړي دي خلکو دا هم رد ش په دهریت چاغي وی رزق انسانان خپل تقسیم کړي خپلو کې نو دلته الله تردید کوي د دهریانو چې دا تقسیم د رزق دا د انسان کار نه دی دا د چا کار دی دا د غزاد کار دی د الله کار دی لکه سورۃ الزخرف دی د پاره وګورئ الله کریم فرمای په سورۃ الزخرف کې
چې د رزق تقسیم د معیشت تقسیم دا ما کړی، دا زما په اختیار کې دی. انسان له الله دا اختیار نه دی ورکړی. سورة الزخرف 43 سورت دی، 43 نمبر سورت، آیت نمبر دی 22 32 نمبر آیت. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی تقسیمی مهربانتیا در رب ستا؟ جواب نحنو قسمنا، منگا تقسیم کړي بینهم په منځ د دوی معیشتهم گزاران د دوی په ژوند د دنیا کې، ورفعنا او پورته کړي دی مونږه بعضې د دوی د پاسه د بعضو، درجات په درجو کې، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دی د پاره چونی بعضې د دوی بعضو لره په مزدورۍ په خدمت. نو دی ځینه ګوره ثابتېږي تقسیم د رزق د معیشت دا الله وی زما په اختیار کې دی. ښه چاله وی زه کم ورکوم، چاله زیات ورکوم، څوک پورته کوم څوک ښکته کوم، او د هغې علت هم ذکر که څه دپاره سخریا، دپاره د خدمت، دپاره د مزدورۍ. نو که ټول خانانو ټول نوابانو نو قصابي به چا کولو، موچی به څوکو، روډونه به چا صفا کولو؟ دا خو کېدی نشه. دا خو بدبخته سوشلیزم دا عقیده خلکو ته ښیي چېره ټول برابر دي، ټول یو شی دي. ټول څنګه برابر دي؟ د الله بنده ټول برابر کېدی شي؟ بیا پکې ښځه او نر هم برابر یادوي. موږ خپل یونیورسټي اف پېښور کې ماته یاد شي په ډومبنۍ سیمسټر کې د دې انګلیش استادان اکثر په دې د انګلیش ډیر تاثیر راغلی اثرات، ځکه ټول عمر انګلیش ویلي نو د انګریزانو اثرات پې ډیر وي. نو هغه هم د دې سوشلیزم خبره وکړه په کلاس کې چې یاره ټول برابر دي، که ښځې دي او که نر. نو ما ورته وویې مایل زه یو تپوس وکړم، وی وکړه مایل ټول څنګه برابر دي؟ وی هر نګاه سره. نو ما ویل یو کال مثال ستاسو کور والا ښځه بچی راوړي، بل کال له ته راوړی شي. سړی وایي دا څه ګډې وډې؟ مایل څه ویم کله چې ته ټول برابرې نو بیا به په هر څه کې برابرې. نو سوشلیزم دا درته وایي چې هر څه برابر دي، هر څه نه دي برابر. دا الله وی ما تقسیم کړی، چاله ډیر چاله لږ. دا د الله تقسیم دی، دا د الله کار دی. نن سبا په دې نټ باندې فتنې چار چاپیره تاسو ګوري، په هر شکل کې، د مولا په شکل کې، د مال په شکل کې او د خلکو په شکل کې راوتی. یو فتنه نن سبا خلک چې پکې مبتلا دي، د امازون والا یو بدبخته دی، شاید انور دی که څه بلا دی، دا په خلکو کې دغه څیز خوري لګیا دی او خلکو ته دا د دهریانو عقیده زده کول غواړي چې دا تقسیم د مال دا هم د انسانانو په اختیار کې دی. هغه خلکو ته دا ثابتوي چې دا هم ستاسو اختیار کې دی، په خپله وځئ او ځان له څه وکړئ، مال وګټئ. حالانکه تاسو به وګورئ د هغه نه داسې ډېر دلته خلک دي چې ډېر زیات محنت کوي، مزدورۍ کوي، تجارتونه کوي، خو هغه رنګ مال ورسره نه. دا خو د الله خوښه ده، چاله لږ ورکوي، چاله ډېر ورکوي. نو دا رزق د الله په اختیار کې دی. الله وی رزق زه ورکوم، انسان په اختیار کې نشته. دې دپاره لږ سورة الانعام وګورئ، 6 نمبر سورت، آیت نمبر دی 14. ګوره په قرآن کریم کې که په ما مرد راځي ځانم یادوم، او که په بل راځي بل بم یادوم، او که تاسو رالی تاسو بم پکې یادوم، خفه کېږئ به نه، په دې به زمونږ صفایي کېږي. ښه سورت دی سورة الانعام 6 نمبر سورت، آیت نمبر 14. الله فرمای وهو یطعم، او دا الله خوراک ورکی مخلوقات ته، ولا یطعم، او دی الله له څوک خوراک نشي ورکول. الله د خوراک ورکولو ذمہوار دی. په همدې صورت کې آیت نمبر 151 وګورئ، په همدې سورة الانعام کې آیت نمبر 151 لږ وګورئ، زر زر وباسئ. په دې کې هم الله کریم فرمایي چې زه رزق ورکوم انسانانو ته. ولا تقتلوا اولادکم، او موجنی تاسو بچی خپل، من املاقین د لوږې نه، نحن نرزقکم و ایاهم، مونږ رزق درکو تاسو ته او دوی ته هم. دارنګ سورة الاسراء بنی اسرائیل 1 کې هم راځي، به خپله وګورئ ځکه بیا ټایم مونږ نه ډېر علي. نو د رزق تقسیم الله تعالی په خپله کوي. د رزق
ذمه الله په خپل اغسته او هغې ته هم اشاره په دې نا سره وکړه رزقناهم کې چې الله د فعل نسبت ځان ته کړی دی. اوس په دې ځای کې یاد ساتئ اهل زیغ کاغذ وړونو والا به اعتراض در باندې کوي چې زه صحیح د تا خو چې نا صیغه د متکلم د جمع متکلم چې څوک کلام کوي او نا جمع ده نو تا وایي چې صیغه یې راوړې د متکلم د جمع نو الله خو یو دی. دلته نو خو ثابته شو چې دلته خو ډیر خدایان دي چې وایي مونږه دا نه وایي چې زه په اعتراض ځان پوي کې دلته به اعتراض در باندې خلک کوي چې الله په قرآن کې فرمایي رزقناهم تا ته وایي دا نا کومه صیغه ده ته به ورته صیغه ده د متکلم د جمع نو تا ته وایي چې ولې الله ډیر دی چې دلته جمع راوړې. جوابات د دې زده کوي ورته وایي چې دراصل دا تقسیم الله په ذریعه د ګڼو ملایکو کوي. تقسیم خو الله کوي خو دې دپاره مخلوقات پیدا کړي ملایکی دي داغي په ذریعه دا تقسیم کوي ځکه دلته جمع راوړی دی رزقناهم وایي. دا خو نه دی چې الله په خپل راکوزیږي خلکو ته چې دا تواله دا ستا دا ستا دا ستا. نو دا یو جواب چې تقسیم د ملایکو په ذریعه کوي دی وجې دلته جمع راوړی. دویم جواب صیغه د جمع دلته استعمال دی للتعظیم د پاره د تعظیم د الله د شان د ښکاره کولو دپاره. لکه موږ هم اکثر چې یو مشر سره مخاطب کیږو نو موږ ورته څه وایو ته یا تم یا په فارسی کې ورته وایو تو نه موږ ورته څه وایو تاسو په پښتو کې تاسو جی یا په فارسی کې موږ وایو شما په اردو کې وایو آپ. دا اوس موږ صیغه د جمع استعمالو ورته دلته یو تن دی او که زر ولاړ دی چې ته په دې ذکر راغلی اعتراض دی وکړو نو دا للتعظیم دی وایي کې دې سره د الله عظمت ثابتېږي رزقناهم موږ رزق ورکړی دوی ته یعنې ډېر اوچت شان والا ذات دی چې رزق ورکوي مخلوقاتو ته. دریم جواب دا نه دلته اوس د متشابهاتو نشه په الف لام میم کې ما تاسو ته متشابهات ذکر کړو او انشاءالله آل عمران وم آیت کې بیا ښه په وضاحت سره ذکر کوم. دا هم دلته د متشابهاتو نشه نو د دې نا معنی به موږ په محکم سره وکړو کنه او ډیرو محکماتو کې دا ثابتېږي چې الله یو دی نو هغه ډیر محکمات پرېږدي د دهریانو په لار روانه ډیر محکمات دي پرېښودو چې هغې کې وي الله یو دی د یو ځي ته رالی دلته نه ته اوس دا ثابتې چې الله ګڼ دي دا د کوم ځي عقل دی. نو دریم جواب چې دا لفظ د متشابهاتو نه دی او د متشابهاتو معنی به موږ په محکماتو سره کوو او محکمات یعنی محکم آیتونه داسې ډیر دي چې په هغې کې ثابتېږي د الله ذات او د الله صفات یو. نو مما رزقناهم او بعضې د هغه نه چې ورکړی دی موږ دوی ته ینفقون خرج کوي د الله په لاره وباسي د الله په لاره. ینفقون په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي یو څو خبرې کوم به بس کوو. ینفقون نفقه دا د نفق نه اخیستې شوی او نفقه څه ته وایي خروج ته وایي. څه معنی خروج معنی ویستل. نو د نفق معنی د ویستل منګه که تاسو خیال کړي انفاق وایو په دې صورت کې وایو چې یو حصه ده انفاق فی سبیل الله. انفاق هم د دې نفق نه اخیستی شوی هغه معنی هم څه ده وباسل. نو انفاق ته هم انفاق ځکه وایي چې موږ څه کوو هغې کې مال وباسو. منافق هغې کې منافق ته منافق ځکه وایي چې هغه اوزي د دین اسلام د حدودو نه. نو ینفقون په لغت کې څه ته وایي خروج ته ویستلو ته. په اصطلاح کې څه ته وایي په اصطلاح کې وباسل د مال د پاره د دین اسلام په حکم د الله چې کله هم د الله په حکم ته مال وباسي د دین اسلام د سربلندۍ د پاره نو دې ته څه وایي دې ته انفاق وایي او دې ځای کې دغه ینفقون اشاره مایي ته کوي. بله خبره دا په تعمیم حمل دی څه معنی دا عام دی دلته ینفقون زکات صدقات وغیره تمام اشیاء له شامل دي. نو دی وجه موږ به د ینفقون معنی څه کوو ینفقون معنی به کوو ومما او بعضې د هغه نه رزقناهم چې ورکړی دی موږ دوی ته
ينفقون وباسي با د الله په لاره د الله په لاره چې مونږ ووې نو دې سره معنی څه شوه عام شوه د الله په لاره اوس ته څه په زکات صدقات جهاد چې څومره اوس په رمضان کې دا خیراتونه وغیره شو ټول په دې کې شامل شو نو دا دریم صفت د مؤمنانو دلته ذکر شو و مما رزقناهم او بعضې د هغه نه چې ورکړې مونږ دوی ته وباسي د الله په لاره دا یوه معنی وه او که مونږ دا د علم نه کو او بعضې د هغه نه چې علم ورکړی مونږ دوی ته یعلمونه مونږ معنی کړی د امام قرطبي دا به ښیي نورو خلکو ته دا هم د الله په لاره د الله د رضا دپاره نه کې د مال او دولت ګټلو دپاره دې ځای کې یو بله خبره یاد ساتئ مبتدین به اکثر تاسو ته وایي چې هغه دی ثابته شوه څه ثابته شوه 11ویں شریف 12ویں شریف دارنګ څلوېښتي درېیمه کال چې څومره د بدعاتو نه ډک خیراتونه دي نو دوی به درته ثابته شوه که نه څه ثابته شو الله وی ومما رزقناهم ينفقون او بعضې دغه مال نه چې ورکړې موږ دوی ته وباسي نو دا څلوېښتي دا 11مه دا ټول په دې کې شامل شو که نه په دې کې موږ بعضې مال څه کوو وباسو نو تاسو به پې اعتراض وکئ ښه صحیح ده که د دینه دا ثابتیږي نو اول دا خطاب چاته او رسول الله سلام ته نو ورته وی هغه تاسو دغه صفت رسول الله سلام دپاره منئ او وی بالکل نو ورته وښایه کوم ځای کې وباسئ صحابو دپاره دا صفت منئ ومما رزقناهم ينفقون نو کوم ځای کې صحابو څلوېښتي کال وغیره کړی وښایه بله خبره یاد ساتئ دلته انفاق نه مراد انفاق شرعي دی انفاق نه مراد څه شی دی انفاق شرعي دی نه کې غیر شرعي انفاق شرعي مراد دی نو چې ته کوم خیراتونه یادې دا اوس شابه د شریعت نه هم ثابته که وښیه او که ته وې نه انفاق نه مراد دیزی کې غیر شرعي انفاق دی نو ورته راځه غیر شرعي د شریعت نه بهر وځه بیا چې خلک دا ډمې ګډۍ او په هغې پیسې وباسي لګي ورته دا هم په دیزی کې شامل شه بیا چې خلک په دې نورو کفریاتو باندې دا پیسې لګوي دا هم په دې کې شامل شه نه وایي دلته انفاق نه مراد شرعي انفاق دی مال به وباسي خو د شریعت مطابق نو چې ته خپل لا کوم کارونه ذکر کې نو دام د شریعت نه بالکل وښیه ثابت کا موږ به در سره ومنو او که ته وې نه شریعت نه دی ثابت او موږ به طور ثواب کو بی دا بیا په بدعاتو کې راځي نو ومما رزقناهم ينفقون دا دریم صفت شه د چا د متقینو د پرهیزګارانو او بعضې د هغه نه چې ورکړې مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي د الله په لاره بعضې مال هم ویلی شي او بعض تاسو علم هم ویلی شي ځکه دلته مونږه معنا عام کړو 3 صفات د متقینو ذکر شه سبانی سبق کې انشاءالله 4 او 5 صفت به ذکر کوو ترجمه کوم غوږ کېدی الذین پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې تصدیق به کوي بالغیب په پټو باندې چې څه پټ دی الله ذکر کړي دي د هغې تصدیق به دی کوي ویقیمون الصلاة او جاری کوي به مونځ یقیمون الصلاة جاری کوي به مونځ په خپله به هم کوي په نورم یا دویمه معنی مونږ کړی پروني سبق کې ویقیمون الصلاة او همیشګري به کوي د مونځ به همیشه کوي یو وخت دو وخت نه ومما رزقناهم او بعض د هغه مال نه چې ورکړې مونږ ته ينفقون خرج کوي به د الله په لاره یو معنی دویمه معنی ومما رزقناهم او بعض د هغه علم نه چې ورکړې مونږ دوی ته ښیي به دي خلکو ته د الله په لاره دا دویمه معنی تاسو مه کوئ ښه ما وکړه درته د پاره د خوند ځکه قرآن کریم نه خوند الی تاسو به دا یو معنی زده کوئ ومما رزقناهم او بعضې دغه رزق نه چې ورکړې مونږ دوی ته خرج کوي به د الله په لاره چا درخواست کړی دی څوک بیمار دی د هغې دپاره تاسو هم دعا وکئ مونږ به هم وکړو زړه کې زموږ یو ملګری دی د درس اپریشن هم شوی دی او غالبا کېږي به نور هم څه مسلې به ورته وي نو دعا ورله وغواړي چې الله تعالی د صحت کامله ورله ورکړي الله د شفا عاجله ورله ورکړي ستاسو کورونو کې زموږ کورونو کې څوک بیماران الله د هغې هم صحت ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین